السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې خپل موبایل ته دا رقم ته کوډ ولګوئ چې ټول خلک به تاسو ته حیرانوي چې دغه کوډ تاسو څنګه لګولی ده. نو دغه طریقه موږ ته هم راوښیاست. هو ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدو مخکې که چېرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د هغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. ګوره ملګرو ما تاسو ویل مال زه تاسو ته یو دا رقم ته کوډ درښیم چې ټول خلک به تاسو ته حیرانه وي. ګوره ملګرو دلته به تاسو راسئ په پلی سټور کې به ولیکئ چې لاک سکرین پیټرن. ملګرو کله چې تاسو لاک سکرین پیټرن ولیکئ د هغه رقم تاسو ملګرو لاندې ولاړ سئ. کله چې تاسو لاندې ولاړاست ګوره ملګرو دلته تاسو ته یو اپلیکیشن دی تاسو ته راړي هغه اپس به تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ. ګوره ملګرو دغه اپس ته لاک سکرین پیټرن فوټو په نامه ده. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دغه اپس به تاسو له دې څخه انسټال کړئ په خپل موبایل کې. کله چې دغه تاسو انسټال کړئ په خپل موبایل کې نو بیا به تاسو څنګه کولی سئ دې ته کوډ ولګوئ. ملګرو دلته تاسو دا رقم ته کوډ لګولی سئ. کم پیټرن کوډ چې راځي په هغو ځایو باندې به ستاسو تصویران ولاړ وي. نو ملګرو هغه زه اوس تاسو ته درښیم. ګوره ملګرو کله چې تاسو هغه ډاونلوډ کړئ بیا تاسو راسئ په هغه اپس باندې به کلیک سره وکړئ. کله چې تاسو په هغه اپس باندې کلیک وکړئ ګوره ملګرو اول تاسو ته راولي لاک سکرین یعنی سکرین لاک کړئ. دلته به دغه تاسو الاو کړئ. کله چې تاسو ملګرو ګوره لاک سکرین وي په دې به ټیک مارک شام ولګوئ. اوس به دلته تاسو راسئ ملګرو کوډ به ورښیاست تاسو کم کوډ ورکوئ. ګوره ملګرو هر کوډ چې مو خوښ و هغه رقم کوډ به ورښیاست. زه ورته زه دا کوډ ورکوم. کله چې تاسو دا کوډ ورکړئ د هغه رقم یې دلته اوکې کړئ. کله چې اوکې کړئ دویم وار به بیا د هغه رقم کنفرم پاسورډ به وایي. دویم وار به بیا هغه پاسورډ ورکړئ. کله چې بیا دویم وار تاسو هغه پاسورډ ورکړئ ګوره ستاسو پاسورډ چې څو ولګېدی. د هغه رقم ډیسیبل لاک سکرین ډیفولټ یعنې بیرته خپل حالت ته وړي. بیا دریم اپشن ده چینج پاسورډ. دلته تاسو بیرته پاسورډ بدلولی سئ. چینج وایل پیپر کله چې ملګرو تاسو چینج وایل پیپر ووایي دلته تاسو کوم وایل پیپر چې ده فرام ګیلري له ګیلري څخه تصویران ورکولی سئ او اویلیبل وایل پیپر نو ملګرو تاسو هغه وایل پیپران ورکولی سئ. او د هغه رقم ملګرو که چېرې تاسو راسئ دلته بیا بل اپشن ده چینج فوټو. ګوره ملګرو کله چې تاسو په چینج فوټو باندې کلیک وکړئ اوس زه غواړم چې دغه کم څلور تصویران یعنې ما پاسورډ په ولګوئ دغه زه بدلوم. نو صرف په صرف تاسو به په هغه تصویر باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په هغه تصویر باندې کلیک وکړئ بیا به دغه رقم به دلته تاسو راسئ ګوره اوپن فرام ګیلري دلته به تاسو ګیلري ورښیاست. کله چې تاسو ګیلري ورښیاست هر تصویر چې مو خوښ و هغه تصویر به دلته تاسو ورښیاست یعنې ستاسو تصویر به باندې ودرېږي. ګوره ملګرو زه راځمه ملګرو ګوره دا تصویر ورکوم. کله چې زه په دې تصویر باندې کلیک وکړم ګوره هغه تصویر ما وښوی د هغه رقم به تاسو ټیک مارک شان باندې ولګوئ. کله چې تاسو ټیک مارک شان په ولګوئ ګوره هغه کم پانچ بټن چې وو په هغه باندې هغه تصویر رالی. د هغه رقم تاسو دا بل یو هم بدلوی سئ دا بل هم بدلوی سئ دا بل هم بدلوی سئ د هغه رقم ټول بدلولی سئ. یعنې هر عدد چې تاسو کوډ ورکړی و هغه تاسو بدلولی سئ او دا نور هم تاسو بدلوی سئ. ستاسو څه رقم ته تصویران ورکول هغه رقم ته تصویران تاسو ورکولی سئ. نو ملګرو دغه ډېر خوندور اپس ده او ډېر خوندور اپلیکیشن ده. که چېرې تاسو ریسټ ډیفولټ وي دا ملګرو بیرته خپل حالت ته ځي نو د هغه رقم به تاسو بیرته په بیک باندې ولاړ سئ. کله چې په بیک باندې ولاړاست ستاسو کوډ به چې شي لګېدلی به وي. ګوره ملګرو کله چې اوس تاسو خپل دغه خلاصوئ خپل موبایل سکرین خلاصوئ بیا به تاسو ته هغه تصویران نه اړوي. نو ملګرو خدای دې وکړي چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه سوې وي. کوم ویډیو خوښه سوې وي ویډیو سره لایک کړئ له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوې اپلوډوو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.